یو څه چې ما ته په ژوند کې بیا بیا ترخو تجربو را زده کړل دا دی چې کله ژغورنې ته اړتیا ولري هیڅوک دې نه ژغوري او ځان به خپله ژغوري. کله چې کارونه سم او ژوند ښه روان وي یو شمېر خلک شاوخوا تاویږي، خو کله چې د ستونزو فشار زیاتیږي ته به یوازینی څوک وي چې ځان به له ستونزو وباسي. او دا حقیقت دی. د دې معنا دا نه ده چې ګوندې خلک او دنیا ډېره بده ده. اصلا د بشري ټولنو ژوند همداسې چلیږي. ساده مثال یې درته وایم. که وږی یې ښایي یو څوک د یوې ورځې خواړه درکړي، د 2 ورځو به درکړي، او که د شاوخوا خلک دې ډېر مهربانه وي د اونۍ یا میاشتې به درکړي. خو په اوږدمهاله توګه له لوږې ځان ژغورل به ستا خپل کار وي، څو د ډوډۍ ګټلو یوه لاره پیدا کړي او له لوږې ځان په خپله وژغوري. ژوند ازموینه ده. دا خبر ما بیا بیا کړی. دا به پر تا دومره فشار راوړي چې پر خپل توان، وړتیاو او ځواکمنتیا به شکمن شي، ان مات به دې کړي. خو دا حقیقت ومنه چې که له ستونزو نجات او ژغورنې ته دې اړتیا وي دا کار به تل خپله کوي. هیڅوک نه راځي چې پر تا د ژوند دا ازموینه اسانه کړي. هیڅوک نه راځي چې تا د ژوند له دې ننګونو د کامیابۍ خوا ته راکش کړي. ته باید خپله لاس په کار شي، هڅه وکړي، لار پیدا کړي او ځان وباسي. دا تمه مه لره چې ستا پیټی به نور له تا سره یوسي. نه، ژوند داسې نه دی. ته باید خپله په سختو شرایطو کې خپل ځان ته اوږه ورکړي او ځان د ژغورنې خواته راکاږي. په دې باور اوسه او دا خبره دې په ذهن کې پخه کړه چې که ولویدم هیڅوک مې مرستې ته نه راځي او ځان به خپله ژغورم. دا به در سره مرسته وکړي چې په ځان بسیاینې خواته د اراده، عزم او هوډ پوخ شي. راځئ اوس یې له تاسو واورم. ژوند کې مو خپله دا تجربه کړې چې په سخته کې چا لاس نه وي درکړی او په خپله هڅه او پر ځان باور مو ترې ځان ژغورلی وي؟ که تجربه کړې مو وي داسې وضعیت کمنټونو کې یې راته ولیکئ. ښایي له نورو سره مرسته وکړئ. اوس هم دومره. د خدای ښه دې وي.